شاوخوا یو نیم کال وړاندې ولسمشر غني پکتیا ته په وروستي سفر کې له تاجکستان هیواد څخه د وارداتي برېښنا د ویش چارو د پیل پرانسته وکړه او پر مهال د دې ولایت له اوسیدونکو سره ژمنه وکړه چې د شپږو میاشتو په موده کې به د مرکز په ګډون 18,000 کورونو ته برېښنا ورکړل شي چې اوس مهال له یادې برېښنا یوازې 4,000 کورنۍ برخمنې دي خو دلته د ګردیز ښاریان او مدني فعالان د برېښنا پر ویش نیوکه کوي چې په ډیر سست شکل د یادې پروژې کارونه پر مخ وړل کیږي او په وینا یې لا هم د ښار زیاته برخه کورنۍ برېښنا ته لاسرسی نه لري او د پیل شوي ویش پر چټکتیا ټینګار کوي. دا چې د برېښنا توزیع شروع شوې ده ولې ډیره ټکنۍ ده ګرځې موږ د برېښنا د شرکت سره په 200 متري کې اوسو ولې متاسفانه چې د بلند منزلو ساحه چې ډیره پرمختللې پروژه ده ولې دلته برق نشته نو لرې ساحو کې خو لرې خبره ده. بسم الله الرحمن الرحیم. د برېښنا په برخه کې دومره درته ویلی شم چې کوم قرارداد چې د کومې کمپنۍ سره شوی تر څو پکتیا ته د 2019 کال د ډسمبر میاشتې تر اخره پورې برېښنا پکتیا ته برېښنا ورسوي نو په دې برخه کې تر ډیره ستونزې شته او پکتیوال له دې نه دي راځي. مدني فعال سید جمال الدین اسفخیل بیا دغه ویش غیر منظم بولي او وایي چې د ښار په ډیری نږدې ساحو کې لا هم د مزو لپاره پایې نه دي نصب شوي. نوموړی لاړوند شرکت غوښتنه کوي چې له ټاکل شوي مودې سره سم باید د ښار پاتې برخو ته هم برېښنا ورسول شي. سبسټیشن کې موږ برېښنا لرو ولې د توزیع لپاره دوی اجراعات نه کوي. کومې انجینران چې دي یا کوم کار چې په دې روان ده ډیر سلو ده او د دې د سرعت لپاره د تیزوالي لپاره برېښنا ریاست باید اقدامات وکړي پرته له هغه به پکتیاوال بالخصوص د ګردیز ښاریان دې ته اړ شي چې لاریونونه وکړي او د برېښنا د توزیع د سرعت غوښتنه وکړي. بلخوا بیا د پکتیا د برېښنا ریاست مسؤلین د ویش چارې د دوی مسؤلیت نه بولي او وایي چې د دغې پروژې تطبیق او د وسایلو راوړل یوې هندي کمپنۍ په غاړه اخیستی. د دغه ریاست مشر نصرت الله مددزی وایي چې دوی تر ډیره په دې برخه کې مداخله نشي کولی خو خلکو ته ډاډ ورکوي چې د راتلونکو 2 میاشتو په موده کې به پاتې 8,000 کورونو ته هم برېښنا وغځوي. پروژه متاسفانه د برېښنا شرکت نه دی که پروژه خپله د برېښنا شرکت وای یعنی موږ خپله تطبیقوو د ولسونو په سهامګیري سره موږ د پروژه انشاءالله وخت دنه مخکې تطبیق کړی یو دغه پروژې اکثرا مواد یعنی ټول مواد بدون د پایینه ټول مواد دغه پروژې د هندیانو راځي هندستان ته ملیږي او پروژه یو هندي کمپنۍ سره ده موږ خپله مداخله هم نسو کولی دوی د تطبیق چارو کې ځکه چې دوی به نیوکې کوي چې کوالټي ټیټ راغی مشکلات موږ ته پیدا سه یعنی د اصول د قرارداد له مخې نه موږ اجازه نه لرو چې باید پروژه کې کار وکړو. یوازې وارداتي برېښنا نه ده چې خلک یې د چارو له سستوالي شکایت کوي بلکې په دې ولایت کې ځینې نورې لویې رغنیزې پروژې دي چې سږکالي مسؤلینو د بشپړېدو ژمنې کړې وې خو د کال له پای ته رسېدو سره سم لا هم یادې پروژې نیمګړې پاتې دي. حبیب الله سراب، میلمه راډیو، پکتیا.